یا په رښتیني ډول باندې دغسې کیسه دوام لري؟ زه اصلا باور نه لرم په دغه خبرو چې دوی پر مخ بیایي. امریکا په هیڅ وخت نه غواړي چې او په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغانستان څخه 100 په 100 کې وځي. دوی پوځونه دغه ځایه باسي، لکه څنګه چې یو سفارت یې تقریبا نیم کابل نیولی، دغه قدرت د لاسه نه ورکوي. دوی به په یو نه یو ډول حاکمي، دوی به خپل سیاستونه د دغه ځایه سیمې ته شیندي او په نورو به یې تحمیلوي. ایران یعنې طالبان دې ته وادار کوي چې دا باید ومني. نن طالب وایي چې که چیرې یو امریکایی هم دلته وي زه تا سره سوله نه کوم، خو ورو 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 همغه خبره ده چې په مرګ یې نیسي او تبې ته یې وادار کوي. مسله دا ده. دویمه موضوع، په موږ تاسو اصلا بهرنیان نه دي ګرم، موږ یو چې خرڅیږو او کراکیږو. د اوس ماته پیسې راکوي، د اوس ماته $2 میلیونه راکوي، زه درته یو بله ډله جوړومه چې د دولت زیدي، د طالب زیدي، د احمد و د محمود، د هر چا په ضد چې غواړې همدغه افغانان راجیګومه جوړومې. موږ د خرڅولو او د کرا شوو ګورئ حقیقتونه دي. د دې تجربه لرو او د دې خاصه لرو. د جهاد په نوم کرا شو. خرچ شو. سرچینه یې چا ایښی؟ د کمونیزم په نوم کرا شو او خرچ شو. د دې بنسټ چا ایښی؟ ګورئ زموږ په وینه کې همدا ګډ دي. د فاطمیونو او د زینبیونو په نوم کرا کیږو، په نورو ملکونو کې جنګیږو. د نورو مجاهدینو په نوم کرا کیږو، په کشمیر کې جنګیږو. ګورئ خدای د خوار مکه، ته خپل کور نشي جوړولی، ډوډۍ ستا تور سره یې جګېږي هلته په بازار کې خیر غواړي، او ته ځې ماته سوریه ګټې، ته ماته کشمیر ګټې. بله، له دغه سوریې و له دغو به راتېر سو اصولي صاحب، که چیرې طالبان او امریکا یې هوکړې ته رسېږي د خپلو ګټو په خاطر باندې، په افغانستان کې د سیاسونو او حکومت ترمنځ همدغه دریځونه چې اوسني وخت کې دوی ورباندې ولاړ دي، همدغه به یو ستونزه نه وي؟ ګورئ امریکا او طالبان یوه هوکړې ته رسېږي، لکه څنګه چې دوستانو مو وویل، یوه هوکړې ته به رسېږي، پاتې کېږي به څوک حکومت او طالبان. دوی به بیا سره وایي دلته، او که دوی بیا هم په نهایت کې سره جوړ راغلل، یوه بله ډله به یي چې رازیږي به د چا لخوا، د همغو لخوا چې د 40 کاله د احمد و محمود په نوم ډلې راته پیدا کړي. ما وویل چې جنجال په موږ کې دی دلته. اساسي جړلو ته باید لاړ شو چې ستونزه چیرې ده. جړلې هغه ځای کې دي چې باید هغه ځای وچې شي. ما وویل چې ګورئ طالب او امریکا جوړ شول، حکومت به هم جوړ شي ورسره، د داعش په نوم او د بل یو نوم ورکوي، هغه څوک راوځي دغه ځای، د هغې په مقابل کې بیا جګړه یي او که نه به یي، بیا به جګړه یي. ستونزه اصلا ستونزه چیرې ده هلته ده. بله، دغه ستونزې د حل لپاره امریکا مجبوره ده، خپل مجبوریتونه دي، او که یا په سملاسي ډول باندې غواړي چې مثلا جګړې ته بل رنګ ورکړي. امریکا په خپله دغه جګړه په دې ډول بیایي. که امریکا وغواړي پاکستان سر اچولی شي ترې؟ نه، دا اتڼ یې شروع کړی، دا اتڼ د امریکا په خوښه دی چې یو قراردادي شرکت ورته څڼې اچوي، پاکستان دی، او قربانیان او د میدان د رقص والی څوک را پیدا کړي موږ یو، په تاسف سره. تر اوسه نه پوهېږو. ګورئ تر اوسه نه پوهېږو، موږ د خپل د سترګو لیدلی حال ګورو، وژل کېږو په وار د احمد و محمود په نوم وژل کېږو، بیا هم همغه کوو د پیسو دپاره، د جیب د ډکولو دپاره. جیب مو چې یوازې ډک یي، خپل پل الوزوو، خپل مکتب الوزوو، خپل جومات الوزوو، قرآن کې بم ږدو، وروره پګړۍ کې بم ږدو، فرهنګ هم د صفر سره صفر که، بدنام هم که، اسلام هم بدنامه که، جهاد هم بدنامه که، دیموکراسي هم بدنامه کړه، څه شی هم پرېښودل. ډېره مننه، ډېره مننه اصولي صاحب، بېرته تاسو ته راګرځو. شلګری صاحب ستاسو په باور باندې